د مرکزی نظارت آمر سیف الدین عاصم خوست ملي رادیو ټلویزیون سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې په دې ازموینه کې د 9 دولتي او خصوصي لیسو د 10 او 11 ټولګیو 11 زده کوونکو برخه اخیستې چې په 10 مضامینو کې ورته بېلابېلې پوښتنې چمتو شوې دي. ښاغلي عاصم زیاته کړه له دې علمي سیالۍ څخه یې موخه زده کړو او مطالعې ته د زده کوونکو هڅونه ده. یوازینی هدف مونږ د دې ازموینې د شاګردانو تشویق ده تر څو د وهڅېږي خپلو زده کړو ته متوجه شي چې راتلونکی روښانه جوړ شي. بل لوري ته هغو زده کوونکو چې په دې علمي رقابتي ازموینه کې برخه اخیستې د مرکزي نظارت آمریت له مشرتابه څخه مننه کوي چې دوی ته دا ډول سیالۍ برابرې کړي. د زده کوونکو په خبره چې دوی له تیرو 2 اونیو راهیسې د ازموینې ته چمتووالی نیولی او ډاډه دي چې ټولې پوښتنې به په اسانۍ سره حل کړی شي. د روان لیسې زده کوونکي معصوم او د ایوب خیلو دولتي لیسې زده کوونکي محمد نعیم وویل ډیره مهمه ده، یعنې چې کوم زده کوونکي مطالعې سره مینه نه لري دغه سیالۍ یعنې دوی مجبور او مکلف دي چې دې سیالۍ په واسطه د مطالعې سره بلد شي، د مطالعې سره یې مینه پیدا شي. ډېر خوشحاله یم چې په داسې سیالیو کې ګډون کوو. ډېرې خوندورې سیالۍ دي، موږ لپاره ډېرې ارزښتناکې دي. ډېر څه مو لوسته راوړل انشاءالله. ډېره مطالعه آمادګي مو ورته نیولې ده تر خپلې واسې او د هغه مو غوښتنه ده چې په راتلونکي کې هم همداسې سیالۍ مخې ته راشي تر څو موږ خپله مطالعې لا وهڅوو، خپله هڅې وکړو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د خوست ولایت د خصوصي او دولتي لیسو د 12 ټولګیو زده کوونکو لپاره دې ته ورته رقابتي علمي سیالي په لار اچول شوې وه. د پوهنې ریاست د نظارت مسؤلین وایي چې په راتلونکي کې به دا لړۍ لا هم پراختیا ومومي او د نورو ټولګیو زده کوونکو لپاره ورته ازموینې په پام کې نیول شوې دي تر څو له یوې خوا د دوی په زده کړو کې ښه والی رامنځته شي او له بلې خوا په زده کوونکو کې د مطالعې دود پراختیا ومومي. شهزاد الله حمیدي د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د خوست مرکزي لوبغالی.